په هند کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو ښوونځی تړل شوی دی. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د هند په پلازمینه کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو ښوونځی د مالي ملاتړ نشتوالي په خاطر تړل شوی دی. د سید جمال الدین افغان ښوونځی په بهوګل کې چې د هند پلازمینې ډیلی په زړه کې موقعیت لري له اوږدې مودې راهیسې د بهر میشتو افغانانو لپاره د هیلو څراغ و. د ښوونځی په 1994 کال کې تاسیس شوی و او په یو وخت کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کوونکو له لومړي تر 12 ټولګي پورې زده کړې کولې. د کلونو لپاره د افغان کډوالو ماشومانو د یوازینۍ ښوونځي د افغان حکومت لخوا تمویلېده چې د ښوونځي کرایه د ښوونکو معاشونه او نور مصارف پکې شاملیږي. د محمد اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د جمهوري نظام له نسکورېدو او واک د اسلامي امارت له راتګ سره دغه ښوونځی مالي ملاتړ بند شو. د ښوونځي اجرایه مدیر عمري له یوه افغان یوټیوبر سره چې د دغه ښوونځي د تړل کېدو په اړه یې راپور جوړ کړی په خبرو کې زیاته کړې چې موږ ټول متاثره شوو چې ولې دې حالت ته ورسېدو. زموږ سفارت موږ سره همکاري نه ده کړې، موږ سفارت دې حالت ته ورسولو. که موږ پوهېدلی چې سفارت موږ سره همکاري نه کوي له کومې بلې مراجعې یا خیریه بنسټ به مو مرسته غوښتلې وای او خپل مکتب به مو تړلو ته نه پرېښودو. نو اوس څه وکړو چې څه مو په واسپرانه دې په تللو اوبو پسې څوک بیل نشي اخیستی. په هند کې د افغانستان سفارت د اکتوبر له لومړۍ خپل کارونه درولي او یوازې د هند په ځینو ښارونو کې د افغانستان کنسولګرۍ فعالې پاتې دي. اندېښنه دا ده چې د افغان کډوالو زده کوونکي ښایي له دې وروسته له زده کړو محرومه شي ځکه هندي ښوونځیو ته د ژبې د خنډونو په خاطر نشي تللی او د خصوصي ښوونځیو فیسونه هم ډېر لوړ دي. محبوبه نور چې له شاوخوا 5 کلونو یې په دې ښوونځي کې تدریس کړی وای له دې سخته کړېږي چې د افغان کډوالو زده کوونکو په مخ دا ښوونځی تړل کیږي. هغه زیاتوي چې تقریبا 6 میاشتې وشوې چې موږ معاشونه نه دي اخیستي. نن د یوې ښځینه معلمې په توګه سخته دردېږم ځکه ما دلته ډېر خدمت کړی دی. کله چې زموږ واړه ماشومانو وطنۍ ترانې ویلې یوازینی نوم او نښان چې مو درلودو د سید جمال الدین افغان ښوونځی و. هندي چارواکو که څه هم د راپورونو له مخې د افغانستان د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د څه وخت لپاره د مکتب مصارف ورکول خو اوس یې د تړل کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. هند تر پاکستان او ایران وروسته د ګڼو افغان کډوالو کوربه دی. په تېره بیا هغه کډوال چې له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو له لارې امریکا، کاناډا، اسټرالیا او ځینې نورو اروپایي هېوادونو ته د کډوالۍ لپاره د پناه غوښتنلیکونه سپارلي دي.